ټولو خویندو او ورونو ته مې سپیشل سلامونه. لکه څرنګه تاسو ته معلومات دی چې په افغانستان کې ډېر زیات سخت سیلابونه راغلي دي. زه خو ورباندې ډېر زیات خفه یم، خو د ټولو افغانانو خویندو او ورونو نه مې خواهش دی چې څوک مرسته کولی شي هغه دې مرسته وکړي، او څوک چې مرسته نشي کولی دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ تر څو پورې موږ هغې مظلومو افغانانو سره مرسته وکړو. څومره افغانان چې دي بهر ملکونو کې دي، که تاسو د یوې ورځې هغه پیسې راوالی هغې مظلومو افغانانو ته یې ولېږئ، د هغو ورباندې ډېر څه کېږي. ټولو نه مې خواهش دی که تاسو 15 یا 10 یا 15 شل څومره ستاسو وسه کېږي که نه، زه دا پاس لینک شیر کوم، دې کې تاسو اچولی شئ. که بیا هم په ما باندې اعتبار نه وي، تاسو کولی شئ چې په خپل لاس په ویسټرن یونین او یا په داسې منیګرام باندې په نورو ذریعه د لارې ورله پیسې ولېږئ او مرسته ورسره وکړئ. زه پاس لینک شیر کوم، دې کې به ورله انشاءالله پیسې جمع کېږي. تاسو ته ټولو افغانانو ته به ښکاري چې دا څومره پیسې دي او کومو خلکو مرسته کړې ده. هغه پیسې به ټولې راغلي او افغانستان ته به لیږو او هغې خلکو سره به انشاءالله ورباندې مرسته کېږي. نو زما د ټولو افغانانو خویندو ورونو نه خواهش دی چې دغه ویډیو در سره شیر کړئ تر څو پورې ټول افغانان یې وګوري، څوک چې مرسته کولی شي هغه دې پکې مرسته وکړي. او زه بیا هم درله کلمه تېروم چې په دې کې زه به 1 روپۍ ونه خورم، دا به ټولې هغې افغانانو مظلوم ملت ته ځي. زه به ورکې خپلې پیسې مې انشاءالله چوم چې د ما څومره فیملي په نیوزیلینډ کې ده دا به یې هم ورکې اچوي. هغه افغانان د موږ مرستې ته اړتیا لري، په موږ باندې حق دی. موږ مسافر که د یوې ورځې پیسې هلته ولیږو نو د موږ خو چې کوم هغه آینده ده هغه خو نه خرابېږي که نه، د هغو به ورباندې لږ څه وشي. ډېر زیات سخت حالات راغلی دی، وردګ، پنجشیر، پکتیا او پروان کې ډېر زیات سخت سیلابونه راغلي دي. همدغه وخت چې موږ ورسره مرسته وکړو. په افغانستان کې چې زه څوک اعتباري کس ګورم هغه کس ته به زه دا پیسې لیږم په خپل لاس باندې. چې کله مې پیسې ولیږلې هغه رسید به تاسو ته راخلم چې دغه رسید دی، دومره پیسې لاړې ستاسو د کور ودانې چې مرسته مو وکړله. انشاءالله زه امید لرم چې مرسته به غټه مرسته وشي او دغه چې پیسې څومره پیسې غونډې شي دا به افغانستان ته لیږم. الله مو راته خوشحاله لره خویندو ورونو، الله دې په ټولو افغانانو خویندو ورونو او په د نړۍ په ټولو مسلمانانو خپل رحم وکړي. جان مو شم.